بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس 12 بایولوژي دا چپټر نمبر 24 دی. د چپټر نوم دی ایولوشن. نن موږ یو ټاپک کوو کنورجنٹ ایولوشن. ځم به پوهه ٹھیک ده. کنورجنٹ ایولوشن د دې نه مخکې موږ یو ټاپک کړو ډایورجنٹ ایولوشن. هغه د لګوي ما ډایورجنٹ ایولوشن دی دوی چې پرځ زموږ سره یو ګروپ ته د دې نه کسان مختلف علاقو ته چې خوارشي دي ته موږ یو ډایورجنٹ. مختلف علاقو ته چې کله دوی لړ شي مختلف انوایرنمنت پیس کی د هغه انوایرنمنت مطابق چې په دوی په جسم کې چینج راشي نو دغه ته ډایورجنٹ ایولوشن وایي. کنورجنٹ ایولوشن څه ته وایي وګوره کېږي. پرس کدا زمون سره یو ایریا ده د دې مانو مرکو A دا زما سره بل ایریا ده د B دا بل ایریا ده C او دا بل ایریا ده D. ټیک شو. د دې په منځ کې دا بل ایریا ده. اوس د دې ایریا نه دې ته کسان نازي دې ته کسان نازي دې ته کسان نازي او دې ته کسان نازي. نو څه کوي ABCD د ABCD ایریا نه کسان نالو یا لیوینګ ارګانیزم چې دی هغه رالو کوم علاقې ته رالو ای ته رالو. اوس د دې ایریا ناراضي نو د ارګانیزم چې دی دا به مختلفي خو چې کله دلته کې رالو دوی د انوایرنمنت دی ټول د چې یو شان میلاو شو ارګانیزم ډیفرنٹ وو انوایرنمنت چې دی او د یو شان میلاو شو هو په دې ارګانیزم کې چې دی لګا سیمیلریټي چې دی هغه به چې دلته کې وتا یو شان انوایرنمنت میلاو شو نو دې ټول ارګانیزم کې چې دی چینج برازي دغه ته مونږ وایو کنورجنٹ ایولوشن. ټیک شو. ښه اوس د ارګانیزم رالو په دې باندې ځان پوه کوي ارګانیزم رالو ون پلیس ته دا خبره په دې کې یاد ساتئ کنورجنٹ ایولوشن کې کپرس کا پریکټیکل کې نن تاسو کې ارګانیزم برازي یوز تا خو چل به کې صحیح د ډیفرنٹ ریجن نه ډیفرنٹ ریجن د ام سی کیوز کې چې هم راتل شي دا دوه خبرې پکې ټیک ده. اوس د ارګانیزم چې دا به ډیفرنٹ خو دا به زموږ سره یو شان ښکاري یو شان مزه ښکاري چې دا به د انوایرنمنت تراشي ټول د بیوشن انوایرنمنت چې هغه به میلاو شي په دوی کې به چینج راشي دا ټول به صحیح دا به زموږ سره چې سیمیلر چې ښکاري. لکه په دې کې جو اگزامپل لما یاد ساتئ زه به اگزامپل والما د وینګز یعنی د سانګونو مثال چې هغه به زوالم کبر سره ما سره بیٹ ته موږ د خاپیره کوو ټیک ده. د بیٹ نه علاوه برډ ده مرغۍ ده او د مرغۍ نه علاوه بټرفلای ده چې شه ده بټرفلای. خو تاسو ګورئ د خاپیرک سره هم څنګه دي د برډ سره هم دي او د بټرفلای سره هم دي. موږ وایو چې څنګه دي او د بټرفلای د څنګه چې د کمزوري دغه شان بیا د برډ سره چې د مختلفي او د خاپیرک ته چې دا مختلفي. اوس د دې ټولو د څنګه چې دي دا یو شان نه دي ایوالو شوي دا انډیپندنټلی چې دي ایوالو شوي دي. په دې بیٹ کې چې دی جدا چینج راغلی په برډ کې چې دی جدا چینج راغلی او بټرفلای کې چې دی جدا چینج راغلی نو دې څنګهونه خو د یو بل نه څه دي مختلف دي. ټیک شو. اوس دوی کې د څنګهونه چې دی دا ځکه ایوالو شوي دي چې دوی ته داسې ماحول میلاو شو چې هلته کې پلاینګ چې دی هغه ضروري دی. ټیک ده. نو دې ته مونږ وایو کنورجنٹ ایولوشن. په دې کې یو بل خبره وکړو د انالاګس سټرکچرز د څه خبره وکړو انالاګس سټرکچرز. انالاګس سټرکچر کې دوه خبرې چې ډیفرنٹ سټرکچر وي سبي ډیفرنٹ سټرکچر وي خو فنکشن به سي هغه به سیمي ډیفرنٹ سټرکچر خو فنکشن به سي هغه به سیمي دې ته مونږ وایو انالاګس سټرکچر. اوس دا زموږ سره دي څنګه خدا دې ول لسدي مختلف دي خو فنکشن یې څه دی هغه یو شان دی. دا درېونه ارګانیزم چې دي دا د الوتو لپاره چې دی هغه استعمالي. نو په کنورجنٹ ایولوشن کې موږ انالاګس سټرکچر خبره کوو چې دا به د ارګانیزم مثالونه موږ ورکوو نو پای کې کوم سټرکچر یا به ډیفرنٹ دی خو فنکشن چې دی هغه به سیمي دا ایوالو شوي انډیپندنټلی. نو دې ته موږ وایو کنورجنٹ ایولوشن. ټیک شو. ها بیا بل مثال مونږ به دې کې ورکو د پلانټس چې دوه قسمه پلانټس دي ځان به پوه کړئ. ها د پلانټس مثال ورکو لکه یو پلانټ نیم زمون سره دی یوفوربیا چې شه
یوفوربیا. او بل پلانټ زموږ سره دی کیکټس. چې شه دی کیکټس دی. دوانه زموږ سره چې دی سدي پلانټس دي. اوس به ځان پوه کړئ. یوفوربیا چې دی دا مختلف ریجن دی دا افریقن ډیزرټس پلانټ دی. افریقا کې چې کوم ډیزرټ سي دا پلانټ چې دی دا پاغي کی. ٹھیک شو. او کیکټس چې دی دا ایوالو شوی دی د امریکن ډیزرټس نه. امریکن ډیزرټس وز د دې ریجن چې دی هغه مختلف دی. د زموږ سره ډیزرټس خو یو د افریقې دی او یو زموږ سره چې دی د امریکې دی. ٹھیک شو. وس په دې کې کوم وګورو سیمیلریټي. موږ د دې سیمیلریټي وګورو چې په دې کې سیمیلریټي څه ده. سیمیلریټي یو سیمیلریټي په دې کې دی دا چې دا دوه پلانټ شې دي دا د سړي دا د ډیزرټس دي. په دوانو کې سړي واټر از لیس اوبه چې دي هغه پکې کمی دي. ټیک شو. کم سټیم چې دی نو هغه پلیشي دی. سټیم از پلیشي. د پلیشي مطلب دا دی چې دوی ته د اوبو کمی په صحراګانو کې نو دوی دا کوشش کوي اوبه چې د سټور کوي چې اوبه چې دی هغه د دوی نه لاس نشي. نو دغه ته مونږ وایو پلیشي چې د اوبه چې دی د دوی په د سټیم کې چې دی دا سټور کیږي. ٹھیک شو. بل پکې زموږ سره سره په دې دواړو کې سپاین دی هغه نه غني شان چې دی هغه کې راوتی نو هغه د دوی د پروټیکشن لپاره چې دی استعماليږي. نو څه ته شي کوي. یوفوربیا او کیکټس چې دی دا د مختلف ریجن دی. ٹھیک شو. مختلف ریجن پلانټس دي او انوایرنمنت دوی د سیم میلاو شو ډیزرټ. نو هغه خصوصیات چې دي هغه په دې دوانو کې چې دی یو شان رالو. نو دې ته مونږ وایو کنورجن ایولوشن چې دوانه په صحرا کې دي انوایرنمنت ورته یو شان میلاو شو. اوبه چې دي هغه د دوی سره لګي. سټیم چې دی دوی پلیشي. اوبه چې د سټور کوي نه لاس کوي کوشش کوي چې مونږ وبلاس نه کوو ځکه دي ته اوبو کمې راځي. او سپاین دی پکې نو دا په دوانو کې د دې لپاره چې خپل پروټیکشن چې هغه موږ وکړو نو دې ته ویل کېږي کنورجن ایولوشن. مختلف ریجن نه پلانټس راشي یو شان انوایرنمنت چې هغه پیس کی نو دې ته ویل کېږي کنورجن ایولوشن. دا چې بدی کې بیا چینجز راځي. بل مثال کوم ورکو د شارک او د ډالفین. په دې باندې نه بوګي. شارک چې زموږ سره مه دی د ډالفین هم زموږ سره مه دی. خدا په میمل کې چې راځي تاسو پته میمل موږ دې ته چې بچی چې ملک سانت چې دی وخته او بچی چې هغه پیدا کوي بچول چې دی پی ورکې نه غته چې دی مونږه میمل وایو. ځوان زموږ سره مهری خو انوایرنمنت چې دی هغه ته سیم چې دی هغه میلاو شو نو داغه د وجنه د دوی کم شکل چې دی ناغه زموږ سره صحیح شکل چې دی د دوه زموږ سره چې دی یو شان ښکاری یعنی سیم شیپ ته د ډیفرنٹ انوایرنمنت د وجنه د دوی مارپالوجي چې دا هغه زموږ سره صحیح هغه به سیمی. نو په ایولوشن کې دا وای چې دا شارک چې دی دا د مختلف ریجن نه راغلی. ډالفین چې دی دا د مختلف ریجن نه راغلی. خو چې کله دوی اوبو ته رالو د ایولوشن مطابق چې کله دوی اوبو ته رالو دوی د انوایرنمنت چې دی هغه یو شانتي چې دی هغه میلاو شو نو د دوی مارپالوجي چې دا هغه سیم شو. نو ولې سیم شو ځکه چې په دې کې ګریجوال چینجز راغی ایولوشن پکې چې دی هغه راغی. نو ځکه مونږ دې ته وایو کنورجن ایولوشن. نو په دې کې تاسو وګورئ دا ارګانیزم د مختلف ریجن نه راغلي خو دوی یو شان انوایرنمنت چې هغه فیس کوي نو په دې کې وینګز چې هغه ډیولپ شو. دا کنورجن ایولوشن دی. په دې کې دا دوه پلانټس دي د مختلف ریجن نه راغلي خو انوایرنمنت ورته یو شان میلاو شو نو دې ته ویل کېږي کنورجن ایولوشن. بیا د ایولوشن مطابق شارک او ډالفین د مختلف ریجن نه راغلي انوایرنمنت ورته د وو میلاو شو یو شان انوایرنمنت چې هغه ته میلاو شو نو دا غي د وجنه د دوی مارپالوجي هغه سیم شو او بوته ريزिस्टنت چې هغه شو کوي. نو دې ته ویل کېږي کنورجن ایولوشن. او یاد ساتئ کنورجن ایولوشن چې دا بالکل اپوزټ دی د ډایورجن ایولوشن. په دې پوښي نو ملګرو چې ضرور شیر کوئ. ان شاء الله میلاو شو بل لیکچر سره. ثانک یو ډیر مننه.